محابسو کې د بندیانو دپاره د پی بندي پر سر باندې د مردانه و دپاره 120 افغانۍ د یو شوه روز دپاره د دوی مصرف دی. د زنانه و دپاره 150 افغانۍ د دوی روزمره مصرف دی. هغه زنانه چې ماشوم ورسره یې د هغه دپاره تقریبا 115 افغانۍ روزمره د دوی مصرف دی. او دغه پیسې چې موږ په دوی مصرفوو موږ د مختلفو شیانو باندې تقسیم کړي دي چې د روزمره ډوډۍ د روزمره چای د روزمره هغه د پوخ مصارف یې کوو چې د دغه بندي د شواروز مصرف د ده هغه په ډاکټري لیاز باندې کیلوري ورپوره کړي. کومې اشپزخانې چې موږ په ټولو محابسو کې لرو بلان هغه د هرې ورځې پوخ د ډاکټرانو تر نظر تېرېږي بیا بندیانو ته توزیع کېږي. او رسنۍ راغلي هم دي موږ بار بار ورته ویلي هم دي بلا شرطه بې قیده رسنۍ کولی سي چې راسي زموږ د اشپزخانو څخه زموږ د توقیف خونو محبسو څخه او زموږ د کتابخانو مدرسو څخه لیدنه وکړي. خو دغه غوښتنه او وړاندیز مو دوی د دوی څه چې څه وویني هغه به وایاست. زموږ د خوا پر چا شرط نشته چې دا ځای مه وایه دا خبره مه کوه خو پر دوی څه مو دا غوښتنه ده او یو څه ګیلمن هم یو په دې 3 کاله کې چې کم شی دوی لیدلی دی همهغسې یې نه دی بیان کړی. او په هره اداره په هر ملک په هر دنیا کې یو منفي نقطه پیدا کیږي او په دې کې به 90% مثبتې نقطې دي او 10 یا 15% که منفي نقطې پیدا سي نو دغه زموږ ملګري او برادران ژورنالیستان نو هغه منفي نقطې ته متوجه د خپل هیواد په ګټه د خپل ملت په ګټه د خپل ادارې په ګټه موږ هیڅ چاته نه وایو چې هغه خبره وکړه چې هغه حقیقت نه لري. خو دا مو غوښتنه ده موږ په خپل اداره کې الحمدلله ډاډ ورکوو هر چاته او چیلنج ورکوو او اعلان مو ورته کړی دی چې راسئ خو هغه بیان چې وویني هغه انځور چې وویني هغه به بیانوي. د هیڅ ملک یو اداره نه کوي چې تاسې یو حکومتي تاسیساتو ته بوځي یو حکومتي ادارو ته او تاسې ته ووایي چې وګورئ ووینئ بیا هغه بیان کړي. هر ملک خپل خبرونه فلټروي خو ما تاسې ته بار بار ویلي دي چې راسئ بلا فلټره چې څه ووینئ څه واورئ هغه حقایق ووایاست. او په دې حقایقو کې تاسې هم په دې تر ما ښه پوهېږئ که کوم ژورنالیستانو یا کومې رسنۍ حقایق ویل د چا مراعات یې نه کاوه هغه به ټول عمر خلک ډیر ګوري هغه به ټول عمر خلک د هغې خبرو ته غوږ نیسي. نو موږ خپل د بندیانو سره الحمدلله د هغه په څنګ کې مو د ژورنالیستانو خبریالانو ته ویلي دي که زموږ په محابسو کې چا د شکنجې شی ولیدي یا یې داسې خونه ولیده چې په دې کې تعذیب چاته ورکول کېدي یا یې لږکې ولیدلې یا یې د جزا شان ولیدله په هغه ګړي زه ستاسې و هرې خبرې ته آماده یم ستاسې هر سوال ته انشاءالله زه ولاړ یم او هغه تاسې رسنیز کوي که ستاسې په لاس درغلي وای هیڅ چا به هم نه وایي پرېږدي هغه دوی رسنیز کوي. ولله الحمد موږ په خپل محابسو کې د وهلو د تړلو د شکنجې د منت کولو ځای هم نه لرو. موږ ته خپل مشرتابه 19 مادهیزه اصولنامه راکړې ده د ټولو قوانینو سره سره یې دا فوقالعاده راکړې ده چې تاسې به دغه 19 مادې د دغه 19 مادو په رڼا کې به د بندیانو سره رفتار کوئ دغسې سلوک به ورسره کوئ. په هغه کې دا نوشته دي چې که بندي ته یو عسکر یو مامور او یا یو پرسونل سپکې سپوري یعنې بدې خبرې وکړلې هغه فورا به دغه مسؤل لرې کوي. په ګرمۍ کې به یخ هوا په یخ کې به ګرمه هوا په ګرمۍ کې یخې اوبه په یخ کې ګرمې اوبه دا به ور برابروي. دا پکې لیکلي تازه هوا اکسیجن به ور برابروي. دا لیکلي دي چې دوی ته به آبتاوي ور برابروي. او د بندي وهل په محابسو کې ممنوع دي. موږ به بندي ته د انسان په سترګه ګورو د ده د جرم سره کار نه لرو هیڅ نه و د ده د جرم سره پوښتنه نه کوو حق د پوښتنې هم نه لرو. موږ په خپله اداره کې یو مستقل ریاست لرو د ښوونې او بیا روزنې د ریاست په نامه چې دا زموږ د زندانونو اداره کې د معاونیت پالیسۍ تر چتر لاندې دا هم یو عمده ریاست دی او د دې پر اساس باندې د دې د لارې د دغه ریاست د لارې موږ
و زندانیانو ته وخت پر وخت باندې هغه پوهه او زده کړې ورکوو چې د دوی ورته ضرورت وي. د مثال په ډول باندې هغه بندي یا هغه مجرمین چې امنیتي ارګانونو لخوا ګرفتاره سوي او هغوی مخکې خپلې زده کړې کولې، په یوه وجه نه په یوه وجه باندې یو جرم ترلاسه وتلی، د یو جرم مرتکب سوی او بیا د امنیتي ارګانونو لخوا څخه ګرفتاره سوی راولاړ سوی زندان ته، نو بیا موږ د دې کوشش کوو چې د ده زده کړې نیمګړې پاته نه سي، بلکې دلته هم هغسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې په آزاد وخت کې یا د محبس څخه د زندان څخه د باندې ورکولې. نو د دې ریاست له لارې موږ هلته هغه څوک چې مسلکي زده کړې مخکې کولې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابروو، هغه چا چې دیني زده کړې کولې مخکې در زنداني کېدو هغوی ته دیني زده کړې برابروو. 1190 تنه افسران د زندانونو چارو سمون ادارې د کمیسیون له طرفه چې هغه کسان ګمارل شوي او مسلکي او ټولو ولایتونو کې په خپلو دندو تعین شوي او بوخت دي. په تعداد د 1082 تنه ساترمنان چې بعد تعیناتو نه وروسته تعلیماتو نه وروسته ټول په خپل دندو ګمارل شوي او تعین شوي او ټولو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. په تعداد د 404 تنه ساتونکي بعد مرکز تعلیمي د زده کړې وروسته دوی تعلیم او زده کړې چې کړې انتقال شوي دي ټولو ولایتونو ته. محترمینو ورونو، لنډ مختصر معلومات مې ذکر کړل چې وخت مو هم کم دی. زندانونو چارو سمون اداره تر فتح نه تر دغه وخته پورې هغه افسران، ساترمانان، ساتونکي چې دوی زده کړې ورکړې فارغ شوي دي، هغه استادان چې په مرکز تعلیمي کې زده کړه کړې بعد له هغه نه وروسته دوی ټولو ولایتونو ته انتقال شوي دي، په هغه ځای کې روزمره د مرکز تعلیمي واحد مرکز تعلیمي له طریقه مکمل روزمره تعقیب کیږي او درسونه لیکچر چې څومره ورکوي هغه نظارت کیږي او کتل کیږي. الحمدلله د زندانونو چارو سمون ادارې نظامی معاونیت یو مهم رول لوبوي چې په دغه محبوسینو کې دلته هر عنوان هغه مجرمین و هغه متحمین کسان څومره دي چې اوسیږي د هغو سره رویه، رفتار، کردار او د هغه د بودوباش او د هغه د امنیت او د هغه ساتنه رول لوبوي. الحمدلله په ټول افغانستان کې به څوک ثابت نه کړي چې په زندانونو کې شکنجې وي، وهل وي، ټکول وي او ځورول وي او تعذیر ورکول وي او ذهني تکلیف وي. د رسنۍ ملګري همیشه موږ سره تماس نیسي، اکثر راځي مرکې کړي، لیدلې کړي. موږ د زندانونو چارو سمون ادارې له لوري صفحاتو لوري مکمل معلومات شیر کیږي او ټولو ته وړاندې کیږي. ښاري برق وسلول د لوګر، باغلان، بدخشان و زندانونو ته چې په هغوی کې برق نه و، موږ راولاړ سوي د دغه ښاري د شبکې څخه مو هغه ته برق ورستلی دی. دوم د باغلان ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز، د کندوز ولایت د زندان 3 خواوې احاطوي دیوالونه او 4 باب د اوبو ذخیرې، 1 باب سایوان په مرکزي زندان کې او 1 د میدان وردګو، کونړ، غزني او کاپیسا زندانونو کې 1 مسجد جومات جوړول سره د ټولو ضروري او اړینو توکو سره دا مکمل جوړ شوي دي. او د کندهار، لوګر، هلمند او لغمان ولایتونو کې د مساجد توسع ورکول چې په هغوی کې کوچنیان مسجدونه وه، څه هغه وه څه مو نور پسې وزده کړل، دا مو هم جوړ کړي دي. د دریم د کندوز ولایت زندان د اول بلاک، محاکمو بلاک، د بندیانو د تفریح ځای او د ننګرهار ولایت په زندان کې بلاک او د ښځینه زندان بیا رغول چې هلته مو هم کار کړی دی، دا مو ټوله د سره څخه را رغولي دي.
څلورم د بلخ ولایت د زندان لپاره 50 جریبه ځمکه چې ورته سکیچ شوې ده د محبس لپاره د څلورو خواو څخه د اوسپنې جال را تاول د غصب څخه د مخنیوي په موخه باندې چې دا مو راخیسته د ټولو مو په دې شاش کال کې جال کړل چې څوک بیا غصب نه کړي. انشاءالله په آینده کې به پر دې باندې یو لوی غټ محبس د خیر جوړوو.